تازه راشئ له بلې مو خبر کړم. پوهیږئ د راشد خان د نوې ښځې دا څوم واده دی. په ټولنیزو رسنیو کې د ورځو کې تود بحث روان دی چې ګواکې د راشد خان اوسنۍ میرمن 35 کاله عمر لري او له دې وړاندې یې واده کړی و چې وروسته یې طلاق اخیستی دی. دغه خبرې د کرکټ مینوال او عام خلک په بېلابېلو تبصرو او پوښتنو بوخت کړي، خو تر اوسه خپله راشد خان په دې اړه هیڅ ډول څرګندونې نه دي کړي. په ټولنیزو رسنیو کې د راشد خان د شخصي ژوند په اړه دا ډول ادعاوې په پراخه توګه خپرې شوي دي. ګڼ شمېر پاڼې او افراد د بېلابېلو سرچینو په حواله لیکي چې د نوموړې میرمن له مخکې نه واده درلود او اوس عمر یې تر هغه ډېر دی. سره له دې چې دا خبرې ډېرې ګرمې شوي دي، خو تر اوسه هیڅ رسمي سرچینه د دې معلوماتو پخلی نه دی کړی. ډېری شنونکي باور لري چې دا ډول راپورونه اکثره د شهرت لرونکو کسانو د شخصي ژوند د خپل سرې څېړنې پایله وي. راشد خان چې د نړۍ یو مشهور بالر دی، په عمومي ډول د خپل شخصي ژوند په اړه ډېر کم څه وایي. نوموړي معمولا خپل مسلکي ژوند ته اهمیت ورکوي او هڅه کوي چې خپل شخصي چارې له عامو بحثونو لرې وساتي. په افغانستان او بهر کې د کرکټ مینوال مختلف نظرونه لري. ځینې خلک وایي چې د واده عمر او د شخصي ژوند پخوانۍ کیسې هیڅ مهم نه دي، بلکې د دوو کسانو رضایت او خوښي تر هر څه مهم دي. یو شمېر نور بیا وایي چې د راشد خان د شهرت له امله د هغه د ژوند هره کوچنۍ موضوع د خلکو پام ځان ته اړوي. همدغه لامل دی چې هره کوچنۍ خبره ژر تر ژره د بحث موضوع ګرځي. له بلې خوا داسې شننې هم شته چې وایي دا ډول اوازې اکثره د خلکو د توجه جلبولو لپاره خپریږي او تر هغه پورې چې رسمي خبرې شتون ونه لري باید خلکو د داسې خبرو په خپرولو کې احتیاط وکړي. راشد خان په دې وروستیو کې د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې ځان ثابت کړی او د هیواد لپاره یې ګڼې لاسته راوړنې درلودلې دي. د مینوالو تمه دا ده چې نوموړی دې د دغو خبرو پر ځای په خپل مسلکي سفر تمرکز وکړي. تر هغو چې راشد خان په خپله په دې اړه څه ونه وایي، د هغه د میرمنې عمر، پخوانی واده یا طلاق په اړه ټولې خبرې اوازې بدل کیږي. خلک باید د کرکټر د شخصي ژوند په اړه بې بنسټه اوازې نه خپروي او د هغه محرمیت ته درناوی ولري.